مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. معرض وکړه چې یو د جنگ اولنی حالات دي، یو د منځني حالات. ابتدا کې یو بل ته کم ښکاره شو د دې لپاره چې په یو بل باندې زړور وشي. ځکه سورة انفال کې الله فرمایي یقضي الله امرا کان مفعولا، الله غوښتل چې دا جنگ وشي. او دلته بیا د جنگ منځني حالات کې کله چې یو سړی میدان ته ودانګي او بیا ورته خپل دشمن مضبوط ښکاره شي، نو دې وخت بیا هغه چې څه قوت یې ټول استعمالوي. ځکه بیا ورته پته ولګي که زه عضلي قوت استعمال نه کړمه نو اوس میدان دی علمه. نو دلته د یو وخت حالات دي، هلته د بل وخت حالات دي، د دې وجې نه تناقض او اختلاف نشته. والله یؤید بنصره من یشاء، الله کوي په خپل امداد باندې چاته چې وغواړي. یقینا په دې کې عبرت دې لپاره خاوندانو د عبرت او سترګو مراد نه عبرت اخیستل دي، سترګو والای هغه چې یو حالات وویني بیا په هغې باندې د نورو قیاس کوي، نو که عقل سړی خو دې نه لویه فایده واخلي کنه. زینا للناس حب الشهوات، ښایسته کړی دی خلکو ته محبت د شهواني څیزونو، هغه څیزونه چې زړی غواړي. اوس په هغې کې لومبنی شی من النساء د ښځو. انسان د تباهۍ دپاره چې کله دی کنټرول نه وي نو د ده لویه تباهۍ ذریعه دا وي. د دې وجې نه که تاسې ګورئ د دې ځوانانو د بېلارې کولو دپاره کافرو څه لوبې راوویستل، د هغې مقصد صرف همدا چې د مسلمانانو ځوانان پکې پاتې شي او دې خوا ورته د قرآن و حدیث تعلیم یې نه، نو بالاخر د دغې خواهشاتو په وجه باندې د جهنم کندې ته ور برابر شي. او د هغوی لوی مقصد همدا دی چې خلک اسلام نه په طریقه باندې واړوي او د اسلام د اړولو دپاره لویه ذریعه او دعوت تاسو لري. ازادي ښځو ته ورکړي، په دفتر کې ښځه وه سړی په یو ځای باندې کښېنئ، تعلیمي سلسلې ولې یو ځای کړله. د دې وجې نه فساد بېحیایي ورځ په ورځ باندې مخ په زیاتېدو ده. مقابل کې ورسره دعوت نشته، د هغه هین ډېر کمزوری دی. اوس ته وګوره دا ټول کم چې دغه موجوده چې کومې زنانه درس له راځي او تاسو اندازه ولګوئ که نه زمونږ په کام کې صرف همدا زنانه دي، نورې ټولې د قرآن نه ناخبرې، د حدیث نه ناخبرې. د دې وجې نه ازاد بازار کې ګرځه، ټیویانو ته ګوره، ډش ګوره، همدارنګ ویسیارونو ته ناست، فساد په خپله خورېږي. من النساء د ښځو والبنین زامنو غم ورسره حلال او حرام یې نه ګوري، صرف خپل زامن خوشحالۍ د هغې دپاره آینده یو ذخیره جوړوي. که دی په جهنم ترجیم لاندې کړي خو چې بچو له ذخیره جوړه شي. والقناطیر المقنطره او هغه خزانې جمع کړی شوي من الذهب د سرونه والفضه او د سپینو نه والخیل المسومه او هغه آسونه ښایسته او کره. دې وخت کې د آسونو په ځای باندې دا ګاډي مسابقه روانه ده په ګاډو کې چې نن ځان کې د دومره روپو ګاډی اخیستی دی، ویل که زه د دې نه 1 لاک روپو زیات واخلم، سبا لا بل د ده نه زیات کوشش کوي، بیا حرام او حلال نه ګوري، صرف د خپل ژوند د دنیا د ژوند د ارامولو لپاره ځان یې په مصیبت کې اچولی. ولنعمې او دارنګې څاروي هغې د ډېروالي لپاره او د کړهوالي لپاره لګوي. والحرث او فصل ذلک متاع الحیات الدنیا، دا چې مخکې ذکر شو دا سامان دی د ژوند دنیوي. والله عنده حسن المآب، الله د هغه سره دی ښایسته ځای د ورتلو.
حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ رب العزت جنت پیدا کر هغه کې هغه میوې هغه نعمتونه هغه خوشحالۍ هغه سهولتونه دا پکې پیدا کړ. جبريل ته ویل لاړ وی ګوره جبريل لاړو جنت کې وکوتو واپس الله رب العزت ته پوښتنه وکړه چې جبريل جنت کې وکوتا وای او وای اے الله دستا بندگان د دې مزونه خبر ټول بم د دې حاصلولو کوشش کوي بل طرف ته مطلب نه دي. به جهنم پیدا کوي ته چې جهنم وګوره آسه چلال سره لمبي او دارنګي د ور چغالو د ور اوازونه چې اے الله دین زمونږه دین کو خور ور خپل وای د ور پړل پاپا چراغ سم چلے الله دستا بندگان د دین خبر شي یو هم دې قرآن بیا الله رب العزت د جنت نا دا ابتلاګانې بلاګانې مصیبتونه تکلیفونه دا حساب یخنۍ کې باغت کې ګرمۍ کې بچره جهاد کوي ګرمۍ کې بروجي نشي او ګرمۍ کې بدل کې خوراک ناشتي دا چې حالات په دین کې مسلمانانو روان دي دا جنت نه چاپیر الله توسي وګوره اچراغه او د جنت نه چاپیر دا خندقونه ولیدل و اے الله د جنت تراتل په دې طریقه باندې وی او نو کوم دې قرآن او جهنم نه ټول خواهشات چاپیر سترګې غلط استعمال کا وګونه غلط استعمال کا جب غلط استعمال کا لاسونه غلط استعمال کا بھی غلط استعمال کا سوچ و فکر تصور دا غلط استعمال کا دا دې ټول چاپیر وی الله که جهنم تراتل په دې باندې وی او ټول باندې دې خورا روان زوینا للناس حب الشهوات د دې شهواري سيزونو مینا خلق ته ښکار کوي او سره مجهول راول دا تزیین او تشا کړي د نفس او شیطان معلوم دي. قل او نبئكم بخير من ذلكم ورکوایا آیا خبر کم تاسو په ورته دا دینا خیر معنا ما تاسو تکړه وا هغه سيزونه چې دغه حسن په قران او حديث باندې ثابت دي هغه سيزونه چې دغه حسن په دلیل شرعي باندې ثابت دي ځانه چې تاسو تصور کې دا فقره کړه چې راځي برات بن نسیم الوا په حقا او دا خیر دی اله د پدی باندې دلیل شرعي ما توخایا کړ جمعه شپه راځه خیرات وکړه جمعه ورځ راځه روزه ونیسه دا په نظر کې خیر دی خو قرآن او حدیث په نظر کې دا خیر نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تختصوا ليله الجمعه تاسو تخصیص د جمعې د شپې په خیراتونو باندې او دارنګې په قیام باندې دا مکوئ که کوئ ټول شپې وکړئ او دارنګې اختصاص ورځې د جمعې په روژې باندې مکوئ نو دا روژه تاته ښه شی ښکاري خیر ته ښکاري خو د دې خیریت په دلیل شرعي ثابت نه دی. نو خیر هر هغه چیز چې د هغې حسن په دلیل شرعي باندې ثابت دي. قل او نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا دا هغه کسانو دپاره چې ځان یې ساتلی د شرک نه ځان یې ساتلی د شهواني څیزونو نه ځان یې ساتلی د بدعاتو د رسوماتو نه عند ربهم په نزد د رب د دوی دپاره په نزد د رب د باندې جناتون باغونه دي چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه ودې همیشه به یې په هغې که وازواج مطهرتون او بیبیانې به یې پاکې کړی شوي د بد اخلاقو نه بد اخلاقه به نه وي دنیا ښځې خو چې څومره احسان ورسره کوي خو که یو رګل چېرته ستا نه داسې یو عمل صادر شي چې د هغې طبیعت یې نه مني
بس ستا د عمر هغه احسانونه به هېر شي و به چې ستا کور ته راغلي وه ما خیر ونه لیده قد یو ورځ خفه شوې ده یو ورځ او مخ بیا اخوا اړولی خاوند ته به تندی راترې کړی بد بد ورته ګوري الله فرمایي ازواجن بیبیانې به مطهرتن پاکې کړی شوې د بد اخلاقو نه دویم ازواجن بیبیانې به مطهرتن پاکې کړی شوې د امراضو دنیویو نه دا مرضونه په هغې باندې نه راځي نه به ماهوار بیماري وي نه به چې دی نو پوزه راځي نه به اخلاص کې وي بلکې داسې حق پورې به د خاوند سره خپل نظرونه بندوونکي به په خاوندانو کې اختلاف ختم او دا ضرورتونه به نه پیدا کېږي بلکې دا به د خولې په ذریعه باندې چې هغه به هم د مشکو د عنبرو نه زیات خوشبویه او حسن ښایست انا انشأناهن انشاء الله فرمایي دا دې بیانې به زه په بل پیدایش باندې پیدا کړم بیا به داسې نه وي چې هغه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل جنت کې به بوډۍ نه یو بوډۍ خفه شوله چې زه جنت ته نه ځم نو زه څه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راوغوښته ورته وایي دا آیات ورته وایي انا انشأناهن انشاء دا به زه په نوي پیدایش باندې پیدا کړم دا معنا ازواج مطهره ورضوان من الله او هغه چې جنت کې ورکوي په هغې کې به ځان ځینې داسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې د هډوکي دا مغز به د جامو نه بهر ښکاري دومره خو به شفاف یو شفاف ورضوان من الله او رضاونتی به د الله د خوا نه الله لیدونکی دی په خپلو بندګانو الذین یقولون ربنا دا الله خاص بندګان څوک دي هغه کسان چې وایي ای ربه زموږ اننا آمنا یقینا موږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا ذنوبنا وخوه فاغفر لنا ذنوبنا وبخه موږ ته ګناهونه زموږ وقنا عذاب النار او بچ ساتي موږ د عذاب د اور نه الصابرین والصادقین امدح الصابرین والصادقین صفت کوما د صبر کوونکو په مصائب باندې د صبر کوونکو په طاعت باندې د صبر کوونکو د معاصیو نه والصادقین رښتیا ویونکي والقانتین تابعداري کوونکي د الله او د رسول والمنفقین لګونکي د مالونو د الله په لاره کې والمستغفرین بالاسحار او بخنه غوښتونکي د الله نه د پښمني په ټیم کې او د قربان په ټیم کې د شپې اخري په ټیم کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت د شپې اخري حصه کې د خپل شان مناسب اول اسمان ته راپوزېږي او اواز کوي هل من مستغفرین شپه څوک بخنه غوښتونکی چې ما نه بخنه وغواړي زه یې وبخم شپه دی څوک یو وږی چې ما نه خوراک وغواړي زه ورته خوراک ورکړم شپه څوک بربند چې ما نه جامې وغواړي زه ورته جامه ورکړم دا اواز کوي کله چې سبا راوخېږي اواز بند شي دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای دعا یسمع دې د الله نبی کوم یو دعا هغه زر قبلېږي او الله یې زر قبلوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات یو د شپې په آخري حصه کې اوس یقینا د تېر شپې اوږدې شوي دي رمضان هم را روان دی په کار دا ده چې ټول نارینه زنانه د دې اهتمام تقریبا تر 15 منټه د پاسه په څلور باندې سبا خېږي چې دا پاوکم په څلورم سړی را پاڅېږي ښه پکې څلور پنځه رکعاته شپږ رکعاته مونځ کولی شي او ښه اوږده دعا پکې د الله نه غوښتلی شي لقمان حکیم تفسیر مدارک لیکلي دي چې خپل زوی ته وصیت ته ورته وایي یا بنیه لا تکن الدیک اطیب منک ای زما بچیا د چرګ نه کمقل نه شي او ځان د چرګ نه کمقل نه کړي چرګ د ځان نه هوښیار ثابت نه کړي یونان دي هغه
ينادي بالاسحار وانت نائم هغه چربان چې چغې وهي کی ناریږي او ته بېغمه او دجې قراره د خېږي نو ته د چرګ نه پټ نه شې رښتیا ووایې. والمستغفرین بالاسحار بخښنه غوښتونکي د الله نه د چربان په ټیم کې او دا داسې ټیم دی چې حدیث کې راځي بهترین قیام هغه قیام د داوود د شپې په اوله حصه کې به وده شو بیا به په وروستۍ حصه کې راپاڅېد لمونځ یې وکړ بیا به بیا وده شو نو سهار مانځه به راپاڅېده د بیا وده کېدو کې لویه ګټه دا وي چې ته سهار نوی اودس کوي ټول خلک د چې فکر وکړي ټوله شپې په خوب تېره کړې ده نو هغه د شپې هغه قیام ستا او ستا د الله تر منځ راز دی پاک او نه چې ته را روان دی چرګان لمونځ کړی او جومات ته راشي کوښي کوي او بیا لا چې په مخکې سر کې کښېني نو خلک ټول فکر وکړي دا چېرته لږ وختي راپاڅېدلی دی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د داود علیه السلام د قیام څه وکړه صفت یې وکړه صفت که نه وه څوک پاڅېدلی بیا دې وړه تقاضا وکړي بیا د لاس کې اودس دې وکړي چې هېڅوک په سوا د الله نه پوه نه شي چې دا سړی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله رجلا الله دې په هغه سړي باندې رحمتونه راولي چې دی د شپې پاڅېږي لمونځ وکړي او چې کله دی خپل لمونځ پوره کړي خپله بیبي راایښه کړي که نه راپاڅېږي په مخ ورته لږې اوبه ور وشیندي او په هغه زنانه چې الله رحمت راولېږي چې هغه د خاوند نه مخکې پاڅېږي لمونځ وکړي او بیا خاوند را بیدار کړي که نه را بیدارېږي په دې مخ ورته لږې اوبه ور واچوي او دواړه په دې طریقه باندې د الله بندګي وکړي اے د الله بندګانو که دا د آخرت په بنیاد یې څوک ننګ کوي د دنیا ګټه هم پکې ده دې وخت کې د خپل اولاد دپاره د خپلو بچو دپاره د خپل ځان دپاره د هدایتو د حفاظتو د امنیت دعاګانې کول دنیا او آخرت ګټه پکې دواړه ده. زه په یو ډاکټر پسې په بل ډاکټر پسې یو زیارت ته بل زیارت ته چې نارواو پسې ځئ خو په دې رواو عمل وکړئ که نه پاڅېږئ چربان کې الله ته ووایي ربه دا مشکل مې دی دا تکلیف مې دی. یو ځل دا پښتنو کې یو مثل دی وایي هغې بلا نه مه وېرېږه چې شپه یې په منځ کې په موږ ساده خلک وو موږ دا وخت پکې دی. یو ځل یو عالم تقریر ته ووایي دا خبر د پښتنو صحیح ده چې شپه په منځ کې معنا دا ده زه به د شپې پاڅېږم الله ته به دومره زارۍ وکړم چې تا به دا کار خپل وکړم او دا یقینا ښایسته توجیه ده د سړي دماغ یې واخلي د شپې الله ته وجاړي زارۍ ورته وکړي تا به بیا مسله ټول الله وله حل. والمستغفرین بالاسحار دویم باب شهد الله نشپږشتم نمبر آیات پورې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء پورې په دې کې اول توحید شهد الله دې په هغې باندې دلایل عقلیه نقلیه وحیه انه لا اله الا هو دعوتنا والملائکة دا دلیل نقلی شو د ملائکونا واولو العلم دلیل نقلی شو د علماؤنا او قائما بالقسط دا دلیل عقلی شو. شهد الله بیان کړی د الله ګواهي ورکړي د الله د دې خبرې چې نشته د حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او دارنګه ګواهي کړي د فرشتو خاوندانو د علم قائما بالقسط په داسې حال کې چې کلک په انصاف باندې ګورئ د دې قایم صله چې با راشي دا یو خبره درته کوم مقصد د هغې نه اهتمام دی معنی خاوندان د علم اهتمام کوي د انصاف دا دې دپاره وایم ملا علي قاري په مقات کې لیکلي دي ولا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازه بعد خلق په هغې کې راولګېد دا خو ما تاسو ته ویلي چې دا اهل زیغ دي خلکو پړونو کې شکونه پیدا کوي هغه ویلي دي ولا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازه نو دوی راولګېد وایي چې شکونه مات دي او بیا کښېني او دعا کوي نو خیر دی ځکه هغه لا يقوم ویلي دي د دې معنا اهتمام دی ولا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازه اهتمام به نه ورکوي دعا ته وروسته د لمانځه جنازې نه که دا په ولاړې که دا په ناستې باندې وي هغې کې دا شی
دا محرفین دي د هر چا په خبره کې د تحریف کوي صرف خپله مدعا په څه طریقه باندې ثابته کړي اوس هغه طرف ته ټول همدا واضح ده مخکې مناظره وشوله هغې بېله ده بیا حکومي ته استفتاء ولېږله هغې کې ما دې ورته ولیکل چې جنازې مانځه نه وروسته دعا نشته ځکه تمامو دیوبندیانو په خپل کتابونو کې لیکلي دي اصل فتاوی کې مفتي ډاکټر احمد صاحب ګدري پاڼې لیکلي نو بیا ورته دې محرفینو دا چل وښوده چې دلته خو ویل دي ولا یقوم بالدعاء که کله چې مات کړی پروا نشته لا اله الا هو نشته دې حقدار د بندګۍ سوا د نه العزیز برت حکمت والا دی ان الدین عند الله الاسلام یقینا قبول شوی دین منظور او اعتبار ورکړل شوی دین عند الله الله په نسبت دی الاسلام اسلام دی ابن الانباری لیکلی دی چې مسلم معناه المخلص فی عبادته هذا چې الله په بندګۍ کې اخلاص کوي بل اسلام معناه اخلاص الدین ان الدین عند الله الاسلام قبول شوی دین په نزد الله باندې هغه دی چې اخلاص وکړي ابن الانباری دا معنا کړل اسلام معنا ته اخلاص الدین دا الله په نزد باندې قبول دین دا حق دین دی او چې اخلاص وکړي نه الله ته منظور نه دی نور خلاصه کې دا دین الله تعالی منظوري عزت کی اخلاص وما اختلف الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نو کړه کسان چې ورپسې هغه تعلم د کتاب مگر وسداغنا کرام به تعلم او دا یونی او په بین بینهم دې کې دا شوی جواب په بل طریقه باندې انت جواب وکړي انجیل چې ابن الله راغلی دی مدار متشابهات نه دي دلته ورتوي چې دا محرفین تحریف کړي په انجیل کې دا چې ځان نه منډلی او دای ولې مانډه بغیان د وجه کې نه ماده نه دوی چې دا چې کفر او باطل الله یقینا الله جل حساب ولا دي وان حاجوک کد دین بعدم دا نگرانیان تاسو بحثونه کوي تاسو جنگونه کوي وقل اسلام تو توایا ما پارلې او تابعدار کړي مې خپل ذات وجهي معنا ما تاسو پینځه کړی وي یو په معنا د ذات باندې هغه دا دی پارلې مې خپل ځان الله تا ومن اتبعن او څوک ما تابعدار وي هغه خپل ځان الله تبارک وقل للذين اوتوا الكتاب ويا تسانتا چرپچوي تعلم د کتاب يهود نصارى والامين اواميان تاج عرب دي اسلمتم آیات دین توحید معنی فإن اسلموا كذي امانا فقد يتدوا يقنن به سمدار من ذکر وإن تولوا كما خواروا فإنما عليك البلاغ يقنن فتابا نرتول مسلي او الله لذن كذا فقر بندگان تخريب ان الذين يكفرون بآيات الله اوجتان چې کفر کوي الله پیاتونو وجنه پیغمبران قاتل د انبیاء په آیاتونو باندې د قرآن ثابت دي او په صحیح حدیث باندې حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بدترین عذاب په ورځ د قیامت هغه چاري چې یا نبی وجلوي یا د نبی د ناس مردار شوی چې قتل د انبیاء نو به نبی اسلام څنګه ویل همدار خان کاوی سورې کملاس سے صحابه را شکایت او توګه پورته شو ورته وایي تاسو نه وړاندې دغه خلک چې دغه انبیاء چې خلکو په ترون او تاریخي او دوکړي او دا غي د وخت د اړو په ترمنځ د وسپنه منګل چې ولې په وسپنه منګل باندې وخت څوخه توګري باغې د خپل خبر نه واپس کړی نه دي دا نو همدار مورخین لیکلي چې بني اسرائیل په یو ورځ باندې 300 انبیاء ووجل باندې خپل دکانونه خلاص اوس خلک راپورته شو صرف د يهود خوشاله ول لپاره صحیفونه شروع کړ ويقتلون النبيين اراده في قتل الانبياء دا د دې لپاره چې يهود ځان خوشاله کړي ويقتلون النبيين وجن پیغمبران لا حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط او وجن کسان چې امر کوي په توحید باندې قسط مراد توحید من الناس خلقنا نو دا تاسو کوي فبشرهم بعذاب
زیر ورکدوی تا بازار درناک بند اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. دا آیات سے استدلال کرے پہ بری والی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دا حبط اعمال لپاره مرق کفر باندې را شرط نه صرف مرتد کېدو باندې اعمال حبط کیږي. نو بیا ته یې نه کوي نه ابا دې مخلوق یې ولله حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. برباد دي اعمالونه په دنیا او آخرت کې. وما لهم من ناصرین نبی دې لپاره څوک امدادیان. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب تنګوریا کسانو ته چې ورکړل راغی ته یو کتاب علم کتاب یدعون الى کتاب الله رابل لشي دا الله کتاب تا ليحكم بينهم دې لپاره چې فیصله وکړي ما بین دوی کې. ثم يتولى فريق منهم بیا به اوري اورل دوی نه هم ورزون او دې راځون کی سبا وتوي چې دا قرآن او حديث فیصله وکړي. نه پلان کې خاصه کې راوړي هغه دې کې تحفه نصایح کې راوړي ذرة الناصحین کې راوړي دي. دا به ذرة الناصحین څه وایي خرافات کې راځم کړي کار ضعیف موضوعي اقوال ځای راځم کړي په باندې خپل دعوت ثابت ته به دا قرآن او حديث بخاری کتاب مسلم کتاب ترمذی کتاب ابو داؤد سره راوړو سوي حدیث کے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیز کے اس چیز چاگا دا جنت تدو ذریعہ دا ما ندے پریخے مگر ما تاستا بیان کرے او چیز کے اس چیز ذات کے نکتا چاگا دا جہنم تدو ذریعہ دا مگر ما تاستا بیان کرے او تاس میں منع کرے استے صداقات کی جرائے چلی دا خود باقی کی نکتا کنتا ہوا رکھتا بدبخت خلیتی ليحكم بينهم دې لپاره چې فیصله وکړي ما بیان دوی کې. ثم يتولى فريق منهم بیا ګرځي یو ډله دوی نه هم موردون او دې راځونکي. ذلك بأنهم قالوا بقره کې ذلك کړو دا په دې وجہ دې تکدي چې ویلي لن تمسنا النار الا يوما معدودات اچري باون رسي منتور مگر ورځ شمار کړی شوی معدودات تلويخ ندي معدودات لفظ ندي دا تعبیر دی د لګنا او دی باندې هغه حدیث دلیل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا هغه يهودانه ډوړې کړې و چې نه یو تعالی را کړې و چې نه وخه و تراوړه خوره او تکي په لاره پاره کې او تظاهر کړی کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګورې نه تاسو چې جنت ته وڅو دوزخ ته وڅو دي هغه ورته ویل چې من به جهنم ته ځو یتیرم ثم تخلقونا لا كنت من وبكيني بس من قد يبن تاخذ تراضي تفاصل ما انت غير لفظ يتيرا بله نكون فيها يتيرا ثم تخلقونا لدى زمانا لدوة يورد ذات ري لا بمن يقتيو جاب تاخذ تراضي وغرهم في دينهم معنى وغرهم افتراؤهم على الله او دوکه کړو دوی لرا دروغ جوړول د دوی په الله باندې چې ویلي نحن ابناء الله واحباؤه من الله ځامني او من الله دوستان فی دینهم فبارد دین دوی کې ما كانوا يفترون هغه دروغ چې دوی جوړول ما د معنا په اظهار باندې ما كانوا رامخته وغرهم افتراؤهم فی دینهم دوکه کړو دوی لرا افتراء د دوی په بارد دین دوی کې فكيف اذا جمعناهم فحال بيد دوی کله چې موږ را جمع کو دوی لرا یوم فاغرد لا ريب فيه چې نشته شک پراتو راغی کی ووفيت كل نفس او پورا ورکړی شي هر یو نفس ته ما كسبت بدل د هغه عمل چې نفس کړی وي وهم لا يظلمون او دې سره ظلم نشي کولای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم
واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اهلك الكفرة والمشركين واليهود والنصارى اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين أزمن گناہ نماز یا اللہ زمن کو گناہ بانے قلم دا فراق رب العالمین آپ قرآن بانی را تقو خراج یا اللہ فدیبانی دا عمل قول توفیق لالا راک یا اللہ ددے نور تاد رسول توفیق لالا راک یا اللہ کم کسان چستا کتاب پر روانی یا اللہ مقصد صرف اتکار ازادا او پدی کتاب باندی ازان کو یقول دی رب العالمین صدد تمام گناہون معاف کی دارا کلی قرآن تا فصل الباق کی قبول و منظور کر گئی یا اللہ تمام مرادنا دزڑی چکم دشرس برابر وی رب العالمین دخل خزانون پورت مریضان سے شفاور کی بندیانی دبن اخلاص قرضانی قرض اخلاص کی رب العالمین آخر شاہ اولاد میں صالح اولاد بلور کی یا اللہ کمنگنا ویلو کی اوریدلو کی کمنے جیسے کی اللہ انسانان کمزوریو اے اللہ ماہی تقل مہربانی منگا معاف کی تقل اللہ